بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو، څنګه تاسو خوشاله ټیک ټاک. نن قدرمنو تاسو سره زه خبرې ترې کوم د تولاندۍ غونډۍ سره چې کوم متصل قبرستان دی په هغې باندې. دا یو ډېر تاریخي قبرستان دی او که تاسو وګورئ نو دا شاته چې کوم قبرونه دي کې ډېر دا د آرمي شهدا دي دلته کې باقاعده هغې باندې تاسو وګورئ د پاکستان جنډې هم په هغې باندې لګېدلي دي. دا یو ډېر تاریخي قبرستان دی او دې قبرستان کې ډېر زیات شهدا پکې هم شته او په دې کې ډېر تاریخي خلک هم په دې قبرستان کې پراته دي او دا قبرستان ډېر زوړ دی او د دې یو بله چې کومه غټه فایده ده د قبرستان په دې کې چې څومره ونې بوټي دلته کېږي په دې تاسو ګورئ چې څومره تاسو ګورئ دې وخت کې سپرلي موسم دی نو ډېر مزدار موسم دی، ډېره ښایسته هوا پکې لګي. خو دې کې تاسو کوم دا بوټي ګورئ دا دوباره لکه شوي دي او دا تقریبا دا پخېدو ته راغلي دي. خو دې غټه فایده ده چې دې کې څومره بوټي مخکې په دې کې څومره ونې دې کې وي هغه چې کله کټ شي نو هغه د مشرانو باقاعده زموږ د تولاندۍ او باقاعده جرګه د مشرانو نو هغې یې خرڅ کړي او هغې باندې بیا د کلي د فلاح او بهبود دپاره ډېر زیات کارونه کېږي. لکه دې نه مخکې چې کوم قبرستان کې کله بوټي کوم ونې وي او په ړومبي ځله باندې کله خرڅې شوي وي نو د هغې نه زموږ په جنازګاه کې ډېر زیات کار شوی و. په هغې باندې ډېره غټه جنازګاه تاسو ګورئ چې زموږ هغه یقینا چې ډېر تاریخي جنازګاه ده نو په هغې کې ډېر زیات کار شوی و. او دلته کې تاسو زه یو ذکر کوم په دې قبرستان کې ډېر زیات تاریخي شهدا دلته کې شته، یو ډېر تاریخي کسان دلته کې شته، عالمان، فاضلان، شاعران. او په دغه شاعرانو کې بیا دلته کې شیر محمد مینوش چې راغلی تولاندۍ سره تعلق و او هغه د اقبالیاتو هغه چې ترجمه کړې وه پوره منظوم ترجمه هغه د فارسۍ عربۍ هم ماهر و. خو هغه چې کوم د علامه اقبال څومره پورې فارسۍ کې کلام و یا د هغه اردو کې کوم کلام و نو د هغې چې دی نو ترجمه هغه باقاعده کړې ده اقبالیاتو په نوم باندې او د هغې کتابونه باقاعده چاپ دي. نو دلته کې د هغه هم باقاعده قبر دی او دین علاوه دې قبرستان سره بیا متصل تاسو وګورئ دلته کې بیا سکولونه هم شته دې سره چې هغه د پرایمري سکولونه دي او هغه د دې ځای د آبادۍ لپاره چې کوم دلته کې خواوشا کوم خلک دي نو هغه چې دلته کوم اوسي نو هغې ماشومان بیا لرې نه ځي سکولونو ته، هغې ته نږدې سکولونو سهولت ورکړی شوی دی. قدرمنو کتونکو، نن تاسو په دې ویډیو کې د تولاندۍ تاریخي قبرستان چې کوم دی د هغې په حواله باندې معلومات واورېدل. یقینا چې دا معلومات په ستاسو خوښ شوي. ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه.